ښه، کله یو سل نهه اویاو نه پیل وکړو او بیا 15 ورسره په وار وار جمع کړو نو کوم عددونه به مخې ته راشي، یعنې له دې عددونو نه سمه ځوابونه په نښه کړئ. نو راځئ وګورو، یو سلو نهه اویاو نه پیل وکړو بیا ورسره 15 جمع کوو نو جمع 15. یوه لاره چې زه داسې عددونه حلوم نو دا داسې لیکم چې یو سلو نهه اویا جمع یو جمع څلور، چې دا یو جمع څلور همدا 15 دي، نو دا ځای هم یو سلو اتیا سي او دا به هم څلور وي، نو یو سلو اتیا جمع څلور څو کېږي؟ یو سلو اتیا جمع څلور مساوي کېږي له یو سلو څلور اتیاو سره. نو یو عدد مو یو سلو څلور اتیا سو. ښه دغلته به یې ولیکو یو عدد مو یو سلو څلور اتیا، بیا ورپسې یو سلو څلور اتیاو سره که بیا 15 جمع کړو نو څو به سي؟ 15 یویشت ده، نو له یویشت سره جمع کېږي څلورو سره، څلور او 15 نهه کېږي، نو دا کېږي بل عدد مو یو سلو نهه اتیا. ښه لومړی عدد مو یو سلو نهه اویا و، دلته ولیکو. نو یو سلو نهه اتیاو نه وروسته که 15 ورسره جمع کړو نو څو به سي؟ لکه له همدې په شان نو دلته بیا لیکو چې یو سلو نهه اتیا جمع 15، بیا لیکو چې یو سلو نهه اتیا جمع یو جمع څلور، نو دا دواړه به سي یو سلو نوي، نو څلور جمع یو سلو نوي کېږي یو سلو څلور نوي. ښه نو بل عدد مو څو؟ یو سلو څلور نوي. یو سلو څلور نوي سره که 15 جمع کړو 15 او څلور نهه کېږي یو سلو نهه نوي. اوس که یو سلو نهه نوي سره 15 جمع کړو نو دا هماغه شی یو سلو نهه نوي جمع یو جمع څلور، چې یو سلو نهه نوي به 200 سي او 204 به سي 204، نو دلته لیکو 204. ښه نو اوس دا عددونه دلته ګورو چې کوم یو سم دی، نو یو سلو نهه اویا خو هماغه زموږ لومړی عدد دی، ورپسې یو سلو څلور اتیا، نو دا عدد مو صحیح دی. بیا یو سلو نهه اتیا دا عدد مو هم صحیح دی. یو سلو څلور نوي دا عدد مو هم سم دی. یو سلو نهه نوي دا ځواب مو هم سم دی، او 204 دا ځواب مو هم سم دی.